بیا هم تاسو ته هرکلی دوستانو ډېره مننه چې راسره یاستئ او تر دې دمه تاسو خپله خپرونه په مینه باندې وکتله او زموږ سره پاتې شوي یاستئ. ستاسې غږ برخه ده. نن د کندهار ښاروالۍ اړونده خبرې اترې لرو، ځکه ډېری دوستان نیوکه لري چې ځینې سړکونه البته د پراخوالي لپاره ځینې ځایونه وران شوي دي یا هم هغه ځای کې کار یو ځل پیل شوی او بیا نه دی پیل شوی. پر همدې او دې ته ورته نورو مسایلو خبرې اترې لرو. راسره د کندهار د ښاروالۍ ویان سیف الله عاصم په خپرونه کې د ټیمز د لارې میلمه دی. که تاسو لیدونکي هم غواړئ چې خپلې پوښتنې مطرح کړئ، همدا شیبه په 011 40 19 شمېره باندې اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. موږ به دلته په مستقیمه توګه ستاسو ځواب بیرته د عاصم صاحب څخه واورو. سلام عاصم صاحب، ستړي مه شئ، سهار مو په خیر. ډېره زیاته مننه ښاغلی فضیل صاحب. زه هم تاسو ته او د اریانا تلویزیون ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم. په دې هیله یم چې سهار به یې په خیره پیل کړی وي. سلامات اوسئ، ډېره مننه. راځو پوښتنه به هم راپیل کړو له همدې چې 2 روبې پای ته ورسېدلې او د 3مې روبې هم یوه میاشت تقریبا په تېرېدو ده، خلاصیږي نن سبا، نن 28م دی د میزان یا اتلې میاشتې. څه مو کړي دي؟ فعالیتونه په څه ډول روان دي؟ الکوزی صاحب محترم، لکه تاسو یادونه وکړه چې 2 روبې پای ته رسېدلي دي د 1404 هجري شمسي کال له لومړۍ نېټې څخه تر دې دمه پورې کندهار کې مختلفې پروژې شروع سوي وې. د ځینو پروژې کارونه خلاص سوي دي. موږ په دغه 2 روبو کې تقریبا د 15 پروژو 15 په شاوخوا کې د ښار په مختلفو سیمو کې سړکونه رغولي دي، کانالونه مو رغولي دي. د هغو ټوله کارونه بشپړ سوي دي، ګټه اخیستنې ته سپارل سوي دي. دغه 15 پروژې چې بشپړ سوي دي دا د کندهار ښاروالۍ د داخلي انکشافي بودیجې څخه دي. او بله خبره ښاغلی فضیل صاحب، موږ 48 پروژې چې د 2025 کال له لومړۍ نېټې څخه تر نن ورځې پورې 48 پروژې د ملګرو ملتونو د خدمتونو د دفتر یعنې یوناکس مؤسسې په مالي لګښت دا بشپړې کړې دي. 48 پروژې د دې لپاره خلاص سوي دي، د هغو پروژو کارونه بشپړ سوي دي. او د ځینې پروژو کارونه چې د ښاروالۍ په انکشافي بودیجه سره جریان لري لویې پروژې دي، د هغو هم کارونه روان دي. ځینې پروژې به لا هم په راتلونکي کې شروع شي، ځینې سبا به سبا کې شروع کېدونکي. تر اوسه پورې تاسو چې د پراخوالي په برخه کې د سړکونو آیا کورونه تخریب شوي دي؟ الکوزی صاحب محترم، موږ ډېرې پروژې چې اوس پیلنې کارونه جریان لري، تقریبا د 10% کارونه مخته تللي دي. هغه 2 لوی سړکونه دي چې تقریبا د 80 میلیونه افغانۍ په ارزښت سره 80 میلیونه افغانۍ یو سړک، په 80 میلیونه افغانۍ بل سړک جوړېږي. دا پراخه سول تېر کال د کورونو د تخریب چارې ترسره سوي وې. تېر کال دا سړک په مسیر چې کوم کورونه او دوکانونه او مارکېټونه وه دا ټوله ونړول سول او دغه سړکونه پراخه سول، تقریبا 40 متره پراخه سوي دي دا سړکونه. د سرپنه مناهیې کې د برېښناکوټ سړک دی او د پنجوایي په 2 مناهیې کې د پنجوایي طلایي سړک دی. د تېر کال د تخریب چارې ترسره سوي وې. اوس یې پیل لاندې عملي ساختماني چارې شروع دي، تقریبا 10% ساختماني چارې مخته تللي دي او د دې کال تر دې پورې ټوله کارونه بشپړ شي. ډېری کسان وایي چې همدغه کار لکه څنګه چې تاسو یاده وکړله د همدې دورايي د دې ساحې دلته پوښتنې لري، وایي چې کار په ټپه ولاړ دی او کار هغه ډول چې باید مخته لاړ شي نه دی تللی، دوړې خاورې د همدې له کبله رامنځته شوي دي. ستاسو ځواب ورته څه دی؟ الکوزی صاحب محترم، تاسو ته معلومېږي په کومه په ښاري سیمو کې په ګڼ مېشتو سیمو کې چې ساختماني کارونه کېږي د هغو د نورو د ښار څخه وتلو ساحو کې ډېر فرق وي. په ښارونو کې ګڼه ګوڼه زیاته وي، خامخا دوړې زیاتې وي، بدیلې لارې ډېرې کمې وي، نو کارونه د ځان سره مخ کېږي خو درېدلي نه دي. کارونه په منظم ډول مخته روان دي. حتما دوړې کېږي او رش جوړېږي، ډېر زیات رش وي. کوم شرکت ته چې ښاروالي سړک ورکړي د ښاروالۍ هم ټینګار دا کوي او شرکت والا هم کوشش کوي چې سړک په 2 میاشتې کې جوړېږي. دوی کوشش کوي چې په 1.5 میاشت کې جوړ کړي. دا چې ټولو هېوادوالو ته معلومېږي په پرنفوسه سیمو کې په ښارونو کې ساختماني کارونه ډېر په تکلیف سره کېږي. حتما مشکلات وي خو دا موقتي مشکلات انشاءالله دا 1-2 میاشتې 3 میاشتې به دا مشکلات وي، به 4 میاشتې وي. کله چې سړک جوړ شي بیا به نو د همیشه لپاره هوسایي وي.
ډېره مننه صفر اویا 111 40 دوستانو د اړیکې شمېره ده، کولی شئ همدا شیبه څه وکړئ اړیکه ونیسئ او خپله ستونزه که د کندهار ښاروالۍ اړونده لرئ تاسو یې زموږ سره شریکه کړئ. البته یو اړیکه لرو بیا به وګورو چې زه نورې پوښتنې هم لرم. سلام، تاسو ستړي مه شئ. وعلیکم سلام. لګوزی تاسو صمیم له کندهار سره پلی کیم جوړ خو بیان. شکر دی. څوک؟ صمیم له کندهار څخه. صمیم خان ښه راغلاست، مهرباني وکړئ. ډېره مننه کوم د مسؤل کس څخه دا پوښتنه وکړه ته ستاسو غږ صمیم خان ستاسو غږ په مستقیمه توګه باندې اوري. که کومه پوښتنه لري، قاسم صاحب هم کومه پوښتنه لري، بیرته تاسو غږ اورئ، مشکل نشته. مهرباني خپله پوښتنه په مستقیمه توګه بس زه هم دغه پوښتنه کوم د شکافر دروازې کوم سړکان چې دي چې د عمومي شکافر دروازې ته بیا دغه پر کلي کارزه پورې که څه هم پخوا یو سړک جوړ شوی و، هغه سړک سکنډو کفر شوی و. وروسته چې بیا دغه د بایپاس سړک څخه چې کوم وخت شکافر دروازې داخلېږي په دغه روډونو تاسو وینئ چې په وخت کې دا سړکان ولې تاسو کار نه پر کوئ. دا یو سړک. بل په دغه کې دغه کوم دغه د اسمان د پلس سره چې په کوم ساحو چې تاسو والي سره کړي ولې دغه سړکان هم ځینې نه پخې یو دیم لکه کوم نمونه یې اخیستلی شئ؟ زه وښایم ګوره د بایپاس چې شوه کېږي او شکافر دروازې ته ننوځي دغه روډونه نه دي پخې شوي. دا یو. د فامیلي سړکان نه دي پخې شوي. عمومي د فامیلي د کلي سړکان د شوین د عمومي روډ نه د شویم ښه دا دوه. بله. دغه بل طرف نه راڅخه شو. خیر خو د سیمان د پلس سره چې کوم وخت دغه دوی والي څخه چې ګرځي د ښار خواته البته د او بخښلي دغه خواته ګرځي د عیدګاه خواته چې ګرځي په دغه کلو کې دغه سړکان هم نه دي پخې شوي. دغه ولې نه پخوي؟ دې څه مشکل څه ستونزه ده؟ سمه ده. او دغه یو د بابا صاحب و شاته د محبس سره دغه سړکان هم نه دي پخې شوي. دغه ولې نه پخوي؟ محبس و شاته چې بابا صاحب ته لاره کوي دغه سړکان نه دي پخې شوي. سمه ده. واجب موږ څو واره کړي دي مګر بدبختانه نه دي پخې شوي. السلام علیکم. سلام علیکم. ډېره مننه. عاصم صاحب پوښتنې مو واورېدلې؟ بلې وعلیکم صاحب د دې ورځ په ډېره مننه کوم. واقعا هم د خلکو غوښتنې ډېرې زیاتې دي. ولې متاسفانه کندهار کې په تېرو کلونو کې بې هېڅ کار نه دي شوی. دغه وروسته کوم سړکونه یادوي دا بېرته د ښار څخه د مرکزي سیمو څخه وتلي سړکونه دي. موږ په ښار کې ډېرې سیمې داسې لرو چې اوس یې سړکونه نه دي پخ شوي. نو د ښاروالي بودیجې ته په کتلو سره ښاروالي هر کال چې کوم سړکونه انتخابوي، کوم سړکونه جوړوي، په کتلو سره او خپل سره ښار سړکونه انتخابوي د خلکو د غوښتنو په اساس باندې او بیا یې جوړوي. لکه څنګه چې دا موږ وویل اړتیا ډېره ده. چې اړتیا وي ښاروالي هغومره امکانات نه لري چې هغه سړکونه جوړ کړي. ویې رغوي که سړکونه دي که ویالې دي که مندونه دي که ښځې دي نو هغومره امکانات نشته او نه دا ټوله کارونه په یوه وخت کې کېدلی شي. عاصم صاحب دوی د ډېرو سړکونو یاده وکړه، شکاپور او همداسې بایپاس لویې ویالې څخه تر عیدګاه مسجد ته د نورو یاده هم کوله سره. د دې تر څنګ به دې ته هم وروګرځو چې تاسو د بودیجې یاده وکړله. ستاسو بودیجه څومره مثلا اعلان شوې ده د کال د مصارفو دپاره او څومره عایدات لرئ د کلني؟ ښاغلی الفوزي صاحب محترمه، د سږ کال لپاره زموږ بودیجه تقریبا 200 میلیونه یا 200 میلیونه افغانۍ بودیجه ده. په دې کې بیا موږ 500 میلیونه افغانۍ سږ کال دا تر ټولو ډېره برخه ده. 500 میلیونه افغانۍ دا د انکشافي برخې لپاره یا څه باندې 500 میلیونه افغانۍ دا د انکشافي برخې لپاره ځانګړې شوي دي. دا خو هغه بودیجه ده چې د ښاروالي له عوایدو څخه راټولېږي. دغه عوایدو په کتلو سره سړکونه انتخابېږي. او ښاغلی الفوزي صاحب بیا موږ درې نورې لویې پروژې لرو چې هغه به د مالي وزارت لخوا څخه بې لګښت ورکول کېږي. او هغه درې لویې پروژې اوس فعلا د سروې و ډیزاین د استملاک چارې روانې دي. هغه ډېرې لویې پروژې دي. د هغو هم انشاءالله کارونه په دې کال کې بلې که بیرته کوم عواید دي ټول د داخلي عوایدو ته په کتلو سره پروژې په هغه سیمو کې چې اړتیا ډېره وي د خلکو غوښتنې ډېرې وي په هغه سیمو کې دغه سړکونه انتخابوي. لکه څنګه چې تا وویل یقیني دا سړکونه خامه دي خو فرعي سړکونه دي تر اوسه عمومي لارې لا تر اوسه ډېر نه دي. یعنې تاسو په خپل پلان کې لرئ چې په سږ کال که نوي کال ته کوم پلان شته یا مو هم وړاندیز ورته کړی دی دې سړکونو که نه؟ دغه سړکونه چې دا مې ورور یاد کړي دي دا د سږ کال لپاره موږ په پلان کې نه دي نیولي. او راتلونکي کال کې هم نشته؟ راتلونکي کال ډېره مننه. بل لیدونکی عاصم صاحب لیدونکی را سره په کرښه دی، وګورو چې د دوی پوښتنه څه ده. سلام، تاسو ستړي مه شئ.
بله السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړی مه شئ. څوک خبرې کوئ؟ بله وخیر اوسئ وروره. تاسو ته او ستاسو ټولو کارکوونکو سلام وایم. ستاسو طریقه د ټول افغانستان هغوی ولس ته سلام وایم. علیکم. اخبار یم د کندهار د ښار د پنځم ولایت څخه په تېره هفته کې مې ستا سره رابطه وشول. تا راته وویل په راتلونکي هفته کې ستاسو د کندهار د ښاروالۍ ویان به زموږ سره مېلمه یې بیا واري ستا د پوښتنې مطرح به وشي. مهرباني دغه د ما خو خپله ژمنه پوره کړله. مننه وروره. ستاسو نام؟ ستاسو وروره ډېره ډېره مهرباني چې تاسو موږ دې سره وصل کوئ وروره. نو زما پوښتنه په هغه ورځ هم دغه وخت ستا په یاد چې ما درته وویل د نوم د دعاوني مراجعت څخه بیا د باید د پوستې پورې دا سړک منظور شوی دی. د بندانو شیان میان شاته شوي دا خلک چې په سړک باندې هغه شاته شوله. نو چې دغه ولې باندې د پروژه ولې دا کار نه ابتدا کېږي. دا خوا دې په پلان کې وویل معنا تربیه تقریبا هغسې شوې ده. یوه دا خبره او بله خبره دا ده چې د نو مینې دا ولې درځي او مخته دلته زما کور دی د عایشې فابریکې و شاته موږ دلته پنځمه ناحیه ده مثلا موږ څو کور یو چې مطلب موږ هغه د ښاروالۍ هغه کوم دغه چې دی هغه موږ پر ځای کړي دي کتابچه او دا څه موږ اجرا کړي دي هېڅ مشکل نه لرو. خو بیا هم په ښار کې نه یم تقریبا که د ټول په ولسوالیانو کې لا چریانې وو د کوڅو پرېښودلو دا شیان وشوله. موږ نه په خپله کوڅه کې چرۍ لرو او نه زموږ کوڅه پخته شوې ده. نو دا څو وارې زما ښاروالۍ ته دغه موږ ویل چې دا پنځمې ناحیې مربوطه ته ورغلی یم. دا نور کچره هم دغونې ډېره رسېده دا ګای وخت یې ده دا مستې هم راوباسي دا زموږ د کچرې سره شوه کې دا نور میدان یې ډېر سره خیرن کړي دي دا زموږ د کچردانۍ ځای بیا زه ورغلم چې د چا چې کور یې و دا هغه ما سره ښه وعده وکړه خو بیا په هغه ورځ باندې نفر راغله د غیر خو په عمومي توګه په صحیح توګه باندې پر خپل وخت باندې دا کچردانۍ نه وړه کېږي او نه دا ځای پاکېږي. نو نور وخت نه یې سمه بخښه غواړم. او دغه د اولې پوښتنې دې که لږ راته ووایې هیله کوم ستاسو خپله خپرونه ده. هغه اوله پوښتنه چې وه هغه اوله پوښتنه خو دا وه چې ما درته ویل چې د یونومي د مخه څخه د دوطرفه سړک چې دغه پر نساجي پرې ځي دا سروې شوې ده. ډېره مننه وام اخیستله ډېر د راشي سړک دی دا. بله اسیم صاحب پوښتنې دې واخیستې؟ ښاغلی الکوزی صاحب مننه له دې مهرباني. الکوزی صاحب محترم دا خبر چې د عینو مینې مخکې کوم سړک یاد کړي دا د عینو مینې دغه عمارت چوک ورته وایي یا د درایي لویه څلورلارې ورته وایي دا د دې ځای څخه شروع کېږي د عینو مینې مخ ته تېرېږي بیا تر نساجي پورې د کابل کندهار د لویې لارې د ښار برخه ده نه دا سړک رښتیا عرض یې ډېر کم دی او دلته ډېر زیات رش وي د عینو مینې څخه خلک راوځي او بیا دغه لویې لارې موټران ته د دې کار مقابله اړتیا هم ده. نو دغه بالخصوص بیا د جمعې په ورځ کې ډېر زیات رش وي. نو کندهار ښاروالي د دغه ضرورت په خاطر باندې سږ کال دغه سړک په پلان کې نیولی دی. دا سړک د شپېته څخه تر اتیا متره پورې پراخه کېږي د نساجي تر پله پورې دا سړک پراخه کېږي. د دې سړک سروې خلاصه شوې ده د ډیزاین چارې خلاصې شوي دي. انشاءالله ډېر ژر به تدارکاتي چارې پیل شي او په دې کار کې به چې ډېر لنډ وخت بعد به انشاءالله اعلان ته وسپاره او ساختماني چارې به راپیل کړي. دې ته 100% اطمینان ورکوو چې دا سړک سږ کال موږ په پلان کې نیولې دي خو د سروې او ډیزاین په کارونو باندې سره بوخت وو. څه کارونه یې پاتې دي انشاءالله ډېر ژر به دا سړک اعلان ته وسپارل شي تدارکاتو ته وسپارل شي او ساختماني چارې به راپیل شي. بله خبره یې کوڅو او د چارې دا په ښاغلی الکوزی صاحب په پنځمه ناحیه کې موږ تېر کال ډېرې کوڅې رغولې دي ډېرې چرۍ مو رغولې دي او په سږ کال کې مو هم ډېرې چرۍ او کوڅې رغولې دا اوس فعلا په پنځمه ناحیه کې دغه نساجي په څېر د یو لوی مانده چې ډېر غټ مانده دی د دې د سنګکاري کولو چارې اوس فعلا جریان لري او دا نور چې کوم مشخص ځای شي کوم یې د دې پرتې چې دی هغه د دې ښاروالۍ ته عریضه وکړي هغه سیمه دې ورته په نښه کړي ښاروالۍ به هغه سیمه د نږدې وګوري او بیا به په پلان کې ونیسي که سږ کال ونیسي راتلونکي کال به حتما دغه کوڅې پخېږي او که چیرې پخوا کړي وي زموږ د چیرې دې مخکې عریضه کړې زه دې ته وایم چې زموږ د ټول د کانکریټ کولو پروژه بس اوس دا د نن څخه کارونه شروع شول نن څخه عملا دې د سیمې په نښه شوې شرکت والا ته وایي د نن څخه کار شروع کړي نو که چیرې دې مخکې عریضه کړې وه دې دې مهرباني وکړي راځي چې خپله عریضه دې تعقیب کړي او که نه یې کړې هم د سره دې نوې عریضه وکړي ښاروالۍ ته ښاروالۍ به دا سیمه په پلان کې ونیسي که سږ کال امکان سږ کال به ورته جوړ شي که نه راتلونکي کال ته به حتما جوړېږي انشاءالله. او د کثافاتو د وړو کثافات زموږ ما مخکې ویلي چې تنظیم پاکه ده کومې اورېدونکي چې په کوم ښار په کومو سیمو کې چې کثافات بیا به همیشه یو عمومي اشر شروع وي بل روزمره په ټولو ناحیو کې د تنظیم چارې روانې هر هفته په سلهاوو موټره
کثافات د ښاره څخه وځي نو دغه ګران دوست چې کوم مشکل لري هغه دې زموږ سره د نږدې یا زموږ پربته ناحیې ته یا تنظیم مدیریت دا ځای په نښه کړي حتما یې انتقالوي او بغیر د دې له ویلو څخه یې انتقالوي انشاءالله. ډېره مننه. بیا هم ګورم چې لیدونکی څوک دی. السلام علیکم. تاسو ستړي مه شئ. بله که زما غږ لرئ مهرباني وکئ. 0:11:40 د اړیکې شمېره ده. کولی شي دوستانو را سره اړیکه ونیسئ. بیا هم ګورم چې څوک دی. السلام علیکم. سلام علیکم الکوزی صاحب صاحب بخیر. مننه ژوندی اوسئ. څوک خبرې کوئ؟ حاجي ګل آغا د کندهار ولایت خبرې کوم. حاجي ګل آغا ښه راغلاست درته وایم حاجي صاحب مهرباني وکئ. خیر اوسې مننه. ما ول دا د چونې څه چې ورځې دا د میرزا احمد خان کلاچا ورته وایي دا د ارغنداو کوتل ته چې خېجه دلته د طالبانو یو پوسټم ده دا ځای خو مطلق انګر د خامه دی د دمبر مات شوي دي ډبونه دي خراب چې دلته پوسټم ده د دې چکپۍ نوم دی دا ځای ولې نه سموي دا ښاروالي دا خو بیخي عمومي لار ده د ټول ارغنداو د غټ موټران کوچني موټران لوی موټر دي نه ویني دغه دا ښاروالي نه ویني چې دا سم کړي. دا به وګورو چې د کاروانۍ مربوط کیږي که نه ځکه دا ساحه عاصم صاحب مهرباني تاسو هم پوښتنه کولی شئ چې ستاسو مربوط کیږي دا ساحه که نه. بلې ښاغلی الکوزی صاحب دا یو خو د کوتلې مورچې سره ده چې اوړې د اکثره ساحه یې د هاخوا دا ټوله د ارغنداب ولسوالۍ مربوط ده او دغه د بابا صاحب د کوتل سره د ښاروالۍ مربوط ساحه ډېر دا د ښار باید د ښاروالۍ مربوط ده خو کله کوم غر چې دی کوم کوتل نه ده چې همدا پوښتنه چې اغا صاحب چې کومه پوښتنه وکړه ستاسو مربوط کیږي ټوله که نه؟ دوی مربوط کیږي اغا صاحب دوی وایي چې د کوتل ساحه زموږ مربوط نه کیږي دا د ارغنداب ولسوالۍ مربوط اړونده ده. نه ده ګوره الکوزی صاحب د کوتل را لاندې ده کله میرزا احمد خان کلاچا ورته وایي د دې چکپۍ دي پوسټه ده دا اوږده ده نایاده ده دا نایاده د کوتل دا خواته نه ده د کوتل دې خواته د چوڼي ختمېږي کلاچا شروع کېږي. سمه ده. بله پوښتنه هم لرې اغا صاحب؟ یا بله نه لرو خو دی ولې دا دی په دغه لا نه دی خبر چې دا د دوی مربوطه که د ارغنداب مربوطه د کوتل را لاندې ده دا خو نایاده دا خو پوسټه د اوزې د ښار مربوطه دا خو د چوڼي ختمېږي کلاچا شروع کېږي. سمه ده. تاسو ته به اغا صاحب خپل ځواب درکړي د ځواب به درکړي مهرباني. ښاغلی الکوزی صاحب د کوتلې مورچې سیمه چې ده د کوتل خپله چې دی دا خپله د ولسوالۍ مربوط دی کښته خوا چې دی دا د ښار مربوط ده ښه او دغه د بابا صاحب کوتل چې دی کوتل خپله د ولسوالۍ مربوط دی تر کوتل کښته سیمه چې دی دا د ښار مربوط ده. دا لوی سړک دی کوچنی کارونه دي داسې کوچنی یو 200-300 متره ځای موږ دغه ښاروالۍ جوړ کړي. ښاروالۍ خپلو امکاناتو ته په کتلو سره دغه موږ سږ کال د کوتلې مورچې سره سړک مې په پلان کې نیولی دا مې اعلان ته ورکړی دی. سږ کال چې د ښار څخه چې د کوتلې مورچې پر لاره باندې ځې دغه سړک مو سږ کال په پلان کې نیولی دی دا سږ کال. ډېره مننه. دغه د بابا صاحب کوتل چې یوه لنډه پوښتنه به راته په لنډو کې ځواب کې ډېری دوستان وایي چې هلته یو نوه ولې کېنول شوي دي د ولو ونې دي دغه د اوبو د جذب لپاره ډېر ضرر رسوي او اوبه کموي که د دې دپاره کوم پلان شته چې دغه ولې لرې کړي او ځکه دا وایي په هغه ځای کې ډېرې کرل کېږي چې هلته اوبه ډېرې زیاتې وي. ښاغلی الکوزی صاحب هغه ولې چې دي خارجي ولې دي رښتیا هم د ډېرې اوبه سطحه ډېره کښته کړې ده ډېرې اوبه غواړي. کندهار ښاروالي په تدریجي ډول سره دا ولې کموي یعنې کرنه کې څومره ولې په شا کې هغې ټولې له منځه ټولې لا راکرا سره یې له منځه څخه ولې دي یو دم ټوله ونې چې کاږي هم د ښار څخه دي ټوله له منځه څخه دي. لومړی ښاروالي په دغه ځایونو کې بدیل نباتات ناجوګات مختلف ونې ایښي دي کله چې دا غټېږي دغه ونې به له منځه څخه ځي. اوس هم ډېره مننه عاصم صاحب له تاسو سلامت اوسېږئ عاصم صاحب چې زموږ بلنه ومنله او د موږ او د لیدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه راکړل. په خیر و سلامت اوسېږئ. مننه سلامتي مو غواړو. دوستانو له تاسو هم نړۍ مننه چې تر دې دمه راسره وئ. خپله خپرونه تاسو په مینه باندې وکتله او زموږ سره پاتې شئ. لنډه دمه بېرته راګرځو.